السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ په جامعه کې مونږ خپل دوستان ته ډېر غټ مقام ورکو. مونږ کله کله دا نم ګورو چې دا دوست زمونږ حقیقي دی او حقیقي نه دی. آیا دا دوست مونږ دین ته خدای ته نږدې وړي او که مونږ لرې وړي؟ ځکه دوست انتخابول ډېر زیات مهم دی په دین کې. الرسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو دین تاسو د دوست دین دی. او دا هم چې ساينس وایي چې چا سره ته څلوېښت ورځې تېرې کې یا میاشت تېر کې ته د هغوی خوی خاصیت اخلي. او دا ثبوت شوی دی په هر ځای کې، زموږ په کورونو کې هم، په کلي کې هم، په ولایتونو کې هم، په هر ځای کې خلک ثبوت دی چې چا سره ته وخت تېری د هغوی خوی خاصیت اخلي. نو دې دپاره الله سبحانه وتعالی موږ ته هدایت را لېږلی دی، موږ ته استاد را لېږلی چې محمد صلی الله علیه وسلم دی. په یو صحیح حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د یو ښه دوست درې نښه نښانې دي، ډېر کم 3 نښه نښانې. نمبر 1 چې کله ته هغه ګورې تا ته هغه الله پر یادوي. د دې معنا چې دغه جسم، دغه انتخاب د لباس، دغه انتخاب بیرونه چې کوم انتخاب دی. ځکه ابن القیم رحمه الله تعالی هغه فرمایي چې دین په زړه کې دی، لیکن په انتخابونو معلومیږي دا سړی دیندار دی او که نه دی، د سړي سره نور شته که نشته دی. که یو سړی وایي چې زه لوس کالي اغوندم یا مثال ګیره خرایم لیکن زړه مې پاک دی، نو دا هېڅ امکان نه لري. چې ته کله یو څه شی واقعا په زړه کې ته لرې، رڼا په زړه کې لرې، نو بیا رڼا بیرون راوځي. له یو هریکین مثال دی، یو بلب مثال دی چې بلب کې کله رڼا وي نو رڼا بهر راوځي، په بلب کې نه ایسارېږي، په هریکین کې نه ایسارېږي. زه په دې کې شک نه وي، بعضې خلک کېدای شي ولري انشاءالله وبې کي، موږ د چا دلته تقلید نه کوو، لیکن بیرته رځو خپل مسلې ته. اولین نښه نښانه د صحیح دوست، د اصلي دوست هغه ده چې کله چې هغه وګوري تا دغه الله یادوي، تا دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم یادوي. دویم نښه نښانه چې ته که د خبرې واورې هغه خبرې د حق او د الله کوي. د دې دا معنا نه ده چې هغه 40 ساعت اذکار کوي، استغفر الله استغفر الله، نه، دا معنا نه ده. په خبرو کې هغه څه نه ځان ساتي چې الله حرام کړي دي، او هغه څه تشویق کوي او مخکې وړي کوم چې الله موږ ته اجازه راکړې ده. یعنې دا شخص د چا غیبت نه کوي، چا پسې بد نه وایي، چا ته کنځل نه کوي. چې کله د ده خبرې ته اورې تا ته هغه شخص الله یادوي، تا ته هغه شخص محمد صلی الله علیه وسلم یادوي، تا ته هغه شخص نیکي، انسانیت، آداب او اخلاق د زده کولی شي. آخري نښه نښانه چې درېیمه ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د اعمال ګوري تا ته بیا هم الله یادوي، په اول په لیدو کې، په خبرو کې، په اعمال کې. او ټول نه مهم اعمال دي. متاسفانه موږ داسې خلک لرو چې هغوی په خبرو کې، په لیدو کې ښکاري، لیکن په اعمالو کې هغوی ته الله هدایت وکړي. که د یو چا خبرې صحیح وي او ظاهري چهره صحیح وي او دغه اعمال صحیح وي، هغه ستا بهترین دوست دی، هغه ستا حقیقي دوست دی. هغه به تا ته حقیقت وایي، او دا ستا دوست نه دی چې څوک ته هر څه کوي او تا ته وایي صحیح کوي. دا ستا دوست نه دی، یقین دا ستا دوست نه دی. دا دوست به تا ته په دنیا کې او په آخرت کې دواړو کې به ته لاس ګټه رسوي. نو خپل دوست وپېژنه. او بل زما ورونو خویندو څوک چې دا ګوري، موږ څه شی کوو متاسفانه بعضې وخت کې چې خپل فامیل نه خپل دوست ته ډېر اهمیت ورکوو. دا غلط دی. ستا دوست تا انتخاب کړی، ستا فامیل، مور پلار خور ماما کاکا، دا ټول الله انتخاب کړي دي. نو هیڅ کله د الله سبحانه په انتخاب باندې ته بهتر انتخاب نشي راوړلی، نشي راوړلی. دا منطقي نه ده. نو خپل فامیل احترام کوه، دوست هم احترام کوه. دوستان، ښه دوستان یو نعمت دی. او متوجه شه چې ښه دوستان د انتخاب کې په دې شرایطو باندې هیڅ تنهی نه وډارېږه. او خلک په دنیا کې کم نه دي، 2 بلیونه زیات خلک دي. انشاءالله ښه خلک برته پیدا شي، لیکن صحیح خلک انتخاب کا، انشاءالله تا ته په دنیا او آخرت کې هغه خلک ګټه ورسوي. دا ویډیو چې خلک سره شریک کړه، څو پرستار دوستان هم ښه دوستان انتخاب کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.